په کندهار ښار کې د ښاري پرمختګ تر ټولو مهم هدف د خلکو لپاره پاک، منظم او اسانتیا لرونکی چاپیریال برابرول دي. همدا هدف دی چې د ښاروالي ټیم یې هره ورځ د نوو پروژو په پلي کولو سره عملي کوي. دا ځل د شپږمې ناحیې اړوند په زاړه ښار کې د یو مهم کانال د رغېدو چارې د بشپړېدلو په درشل کې دي. تر اوسه د دې کانال 80 سلنه کار بشپړ شوی او ډیر ژر به د سیمې خلکو ته د استفادې لپاره وسپارل سي. دغه کانال شاوخوا 400 متره اوږد، 2.5 متره پلن او 1.5 متر لوړ دی چې په پوره اساسي معیارونو رغول کیږي. اولا خو د کانال مو شروع کوي د اکسکیویشن مو وکړي د ویالې ده یا مې دغه څخه وروسته د لیول وکړي، د لیول څخه مو وروسته د سنګکاري شروع کړی ده. د پروژې له پیله چې څه باندې 2.5 میاشتې کیږي، را په دې خوا یې نږدې 40 تنه فني او غیر فني کارګرو ته پکښې د کار کولو زمینه برابره سوې. کارونه نه وو مثال بس خلک ولا په وچه ډوډۍ پورې اریان دي. اوس الحمدلله بس کارونه شروع دي. د سیمې اوسېدونکو د دې کانال له جوړېدو سره ډېره خوښي ښکاره کوي او د کندهار ښاروالي له نه ستړي کېدونکو هڅو مننه کوي. په تېر وخت کې د بارانو اوبه چې وې هغه پر دا کورو باندې اکثره وخت راکړلې، اوس چې کومه واله ورته پخېږي یا دغه کېږي انشاءالله هغه به د خلکو پر مخ باندې دا مشکل حل سوی او د اوبو لاره به وتلې. د وطن د جوړولو کړله ژمنه